سلامونه Deutsch auf پښتو جرمني په پښتو öffnen aufmachen دواړه د خلاصولو یا د پرانیزلو معنا ورکوي د مثال په ډول یا öffnen das Fenster هغه کړکۍ پرانیزي یا خلاصوي لیکل کیږي د لغات فنستا ای آر اخیره کې خو ویل کیږي اخیره کې چې دا د ای آر ساکن کیږي ډیر کم ویل کیږي یعنی د ګردې ها معنا باید په اخر کې ووایي لکه هی ورسره ویل کیږي Er macht das Fenster auf هغه کړکۍ پرانیزي Das Fenster ist geöffnet دا کړکۍ خلاصه ده یعنی تیره زمانه دلته ورکوي چې خلاصه ده خلاصه سوې ده Das Fenster ist auf دا کړکۍ خلاصه ده هم د خلاصې معنا ورکوي یعنی پرانیسته ده راځو لاندې schließen یا zumachen تړل یا د بندولو دواړه چې دي تړل یا د بندولو معنا ورکوي د مثال په ډول Er schließt das Fenster هغه چې دا کړکۍ بندوي یا تړي Er macht das Fenster zu هغه چې دا کړکۍ بندوي یا تړي Das Fenster ist geschlossen دا کړکۍ چې دا بنده ده Das Fenster ist zu دا کړکۍ چې دا څنګه ده بنده ده یا تړلې ده